هغې څه وروسته زینه راشه وسوه د بیت المقدس پر دروازه باندې، او بهترین زینه ده چې د هغې یو طرف و بل طرف در اول اسمانه پورې هغه ټولو ملایکو نیولی دی. د هغې اوله درجه ده د سرو زرو ده، دویمې د ملغلورو ده، درېمې د یاقوتو ده. پر هغه زینه باندې پیغمبر علیه صلات وسلام اسمانو ته پورته سو. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ورسره دی. د اول اسمان دروازې ته چې ورسېدی، روایتو کې راځي د اول اسمان پر کومه دروازه چې پیغمبر علیه السلام ورتلی هغې ته باب الحفظ وایي. پر هغه دروازه چې کومې ملایکه مقرره وله هغې ملایکې ته اسماعیل ویل کیږي. هغه ملایکه الله تعالی داسې مخلوق جوړ کړی وله چې د هغې سرپرستی د هغې در لاس لاندې الله تعالی 80,000 ملایکې ګرځولې وې، او کومې 80,000 ملایکې چې وې د دې هرې ملایکې در لاس بیا نورې 80,000 وې. او هغه ملایکه د پیدایش تر دې ورځې پورې پر دې دروازه باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام په انتظار وه چې ورځ به یو ذات راځي او پر دې دروازه به پورته کېږي، زه به د هغې دیدار کوم. چې کله باب الحفظ ته پیغمبر علیه صلات وسلام ورسېدی نو حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام هغه دروازه وټکوله. چې ویې ټکوله هغه ملایکه پوښتنه کوي چې څوک یې؟ حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام د ځان تعارف کوي چې جبرائیل یم. هغه دویمه پوښتنه ځین کوي چې من معک څوک در سره دی؟ نو هغه ورته وایي چې محمد عربي قریشي هاشمي مدني صلی الله علیه وسلم را سره دی. او هغه څوک را سره دی چې نن اسمانونه ټول د ده د استقبال دپاره ښایسته دي. هغه څوک را سره دی چې الله تعالی د ټولو انبیاو د ټولو رسولانو سردار ګرځولی دی. هغه ملایکې د اسمان دروازه خلاصه که پیغمبر علیه السلام ورننوتی. هغه ملایکې د پیغمبر علیه صلات وسلام ډېر قدر وکړي او ډېر احترام او په ډېر عزت سره پیغمبر علیه صلات وسلام پر هغه ځای پر یو مسند باندې کښېنوی چې د دې په تصرف کې څومره د اول اسمان ملایکې وې هغې ټولې د پیغمبر علیه السلام ملاقات ته راطلب کړي چې هغه ټولو ملایکو د پیغمبر علیه صلات وسلام ملاقات وکړي. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام د اول اسمان سیر کوي. اول اسمان باندې پیغمبر علیه السلام څه ولیدل؟ که ګوري یو دراز قد والا انسان ناست دی، هغې ته الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی دی. د هغې راسته لاسته یو څه خصمانان دي چې هغه ډېر روحاني شکل لري، او د هغې چپه لاسته یو څه تور خصمانان دي چې هغې د تورو میږیانو د تورو خصمانانو شکل لري. د هغې راسته لاسته یوه دروازه خلاصه ده چې د هغې څه ډېره زیاته خوشبویي راځي. د هغې چپه لاسته بله دروازه خلاصه ده چې د هغې څه ډېره سخته بدبویي راځي. هغه ذات چې دې دروازې ته وګوري نو د هغې زړه و رنګ باندې د خوشحالۍ اثاري، او چې دې دروازې ته وګوري هغې په ژړا باندې اخته سي. پیغمبر علیه صلات وسلام چې پر اول اسمان باندې دا خبره ولیدله، دستي د حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام څخه پوښتنه کوي، ای جبرائیله دا څوک دی او دا څنګه دروازه ده؟ او چې دې دروازې ته دی وګوري په خندا سي، چې دې بلې دروازې ته وګوري په ژړا سي. ورته د دې په حقیقت او په حکمت باندې مې پوک. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ورته دا د ټول انسانیت پلار حضرت آدم علیه السلام دی. ورته چې کوم آدم سره ستا اوس په بیت المقدس کې ملاقات سو، ورته کوم راسته طرف ته چې روښانه خصمانان دي دا د هغې اولاد ارواحان دي، روحان دي چې کوم اولادونه د فرمانبرداره دي، په هر ملت کې، په هر مذهب کې، په هر دین کې د خپل نبی پر ترتیب باندې چلیدلی دي. او چې چپه لاس ته کوم ارواحان د تورو خصمانانو په شکل دي دا د هغه اولاده ده چې کومه اولاده په هره زمانه کې د خپل نبی په نافرماني کې راغلې ده. ورته راسته لاسته چې کومه دروازه خلاصه ده دا دروازه د جنت ده، او چپه لاسته چې کومه دروازه خلاصه ده دا دروازه د جهنم ده. ورته دی چې کله راسته لاسته دی ارواحانو ته ګوري نو د اولاد په ښه ورځ باندې پلار ډېر خوشحاله کېږي، نو ځکه دا د ښې ورځې اولاد دی. او چې کله دی اولاد ته ګوري چې دا اوس الله تعالی جهنم ته اختیار کړي دي، نو په دې خاطر د هغې اولادو پر بد حالت باندې دته ژړا ورځي. ورته تر قیامته پورې پر دغه ځای ناست دی او دا عمل کوي. حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ورته حضرت آدم علیه السلام ته سلام وکړه. پیغمبر علیه صلات وسلام نږدې ورغلی، حضرت آدم علیه صلات وسلام ته سلام وکړي. د سلام څخه وروسته هغه په دې الفاظو د هغې استقبال او ښه راغلی کوي. ورته مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، زما خپل صالح بچی دی او زما خپل صالح نبی دی، نو زه دې نبي ته او دې بچي ته په ښه شکل ښه راغلاست وایم. په مرحبا الفاظو د هغې استقبال کوي.